درې ورځې وړاندې داسې استخباراتي راپورونه ترلاسه شول چې یو مازدا موټر چې پکې وسلې او مهمات ځای په ځای شوي دي ګاونډي هیواد پاکستان ته قاچاقیږي. نظامي ځواکونه له ډیرو هڅو وروسته وتوانېدل چې دغه مازدا موټر ونیسي چې پکې په یو صندوق کې 14 کارمولي ټوپک، 1000 میله، 1000 عدد د خفیفه مرمۍ او 800 د امریکایي M4 ټوپکونو شاجوران ځای په ځای شوي وو. مازدا موټر د دوو وسلو قاچاق کوونکو سره یو ځای ونیول شول. په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې عکسونه خپریږي چې ترې استدلال کیږي چې د هیواده د نظامي وسایطو قاچاق روان دی. موږ دغه ډول ادعاوې په کلکه ردوو. هغه عکسونه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي د غني د ړنګې شوي ادارې د وخت دي چې امریکایانو ډیری نظامي وسایط له دغې لارو ایستلي دي. که چیرته په هیواد کې دننه نظامي وسایط له یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي، له هغې څخه 10 او 15 ثانیې ویډیو کیږي، هغه د دې استدلال دپاره کافي نه ده چې دغه نظامي وسایط د هیواده د باندې انتقالیږي. اسلامي امارت به هیڅکله هم چاته اجازه ورنه کړي چې یوه مرمۍ هم له هیواده د باندې انتقال شي. موږ په خپله یو قوي اردو ته ضرورت لرو، قوي فوز ته ضرورت لرو، دغه نظامي وسایلو ته موږ ضرورت لرو او هیڅکله به هم چاته اجازه ورنه کړو چې دغه وسایل او وسایط له هیواده د باندې وباسي.